اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ مفته مووي وګورو. موږ دې ته ضرورت نشته چې پیسې ورکړو، یعنې مفته ده. او نیمې ویب سایټو ته موږ ته دې ته ضرورت هم نشته چې موږ ورته ساین ان سو. راځئ چې دا درس شروع کړو. اول له موږ سره دا یوټیوب. په یوټیوب کې تاسې کولی شئ مفته او په پیسو مووي ګورئ. لکه په یوټیوب کې داسې موویان شته چې تاسې باید هغې ته پیسې ورکړئ، او په دې کې داسې شته چې تاسې کولی شئ مفت یې وګورئ. دې ته ضرورت نشته چې تاسې په پیسو واخلئ. نو تاسې څنګه چې یوټیوب ته راځئ، په دغه ځای کې به سایډ لکه دغه هغه به راخلاص کړئ. دلته چې راسئ، په دغه ځای کې کته به سکرول کوئ، په دغه ځای کې ګوره موویز اینډ ټي وي، نو په دغه باندې به کلیک کړئ. نو په دغه باندې مو کلیک تاسې ګوره یو موویز ان ټي وي ګوره یو دوه درې دغه اول چې دا براوز، لکه په دغه جې کې تاسې سرچ کوئ، تاسې خپل ځان ته یو مووي پیدا کوئ. لکه دغه جې کې چې دي دا لکه ګډوډ دي، په دغه کې لکه دغه کې مفته هم شته او په پیسو دي. او په دغه جې کې فری وت اډز، لکه دغه مفته دي، په دغه کې یوه د پیسو والا هم نشته. چې تاسې کولی شئ دغه ټولې چې دي په دغه جې کې مفت دي، تاسې ته د ضرورت نشته چې پیسې ورکړئ. نو تاسې کولی شئ دا وګورئ. نو ګوره د جې کې ټایټل هم لري اکشن ان ایډونچر. نو دلته به راځئ ګوره چې دغه جې کې مور، دلته په سایټ کې نور هم دي چې تاسې کولی شئ دغه وګورئ. دا خو لکه مثلا تاسې کته سره راسئ، په دغه جې کې نورې هم دي، په دغه جې کې دا ټولې مفته دي. هر یوه چې خوښه شوه تاسې کولی شئ په دغه جې کې وګورئ. تاسې دې ته ضرورت نشته چې پیسې ورکړئ، لکه مفته یې کتلی شئ. او په دغه جې کې پرچیس، لکه مثلا په دغه جې کې براوز ته چې راسو، لکه په دغه جې کې ګوره دغسې ده بای او رینټ ده موانا 2 یا دغه لاین کینګ مفاسا. نو دغه چې تا وګوره بای، دغه باید ته واخلې. نو دغسې تا واخیسته، بیا دې تا پرچیز ته ځي، دغه کوم چې تا اخیستلي هغه جې ته ځي. لکه کومه یوه چې په پیسو وي هغه هغه جې ته ځي. لکه مثلا دلته یو دې خوښه شوه په پیسو ده، او هغه تا په پیسو واخیستله، نو ته هغه اتومات دلته راځي پرچیز. You don't have any purchase. لکه مثلا چېرې تا یو هم نه یې اخیستلې، بیا دلته نه راځي. نو دا و له موږ سره اولنه یوټیوب. نو اوس به راسو دوم ته، او دوم چې ده څو بي ټي یو بي آی. نو دا مو چې تاسې ورته ولیکله، تاسې به انټر وکړئ. نو په دغه چې کې ګوره دلته چې کته راسئ واچ فري موویز اینډ ټي وي شو آنلاین، نو په دغه باندې به کلیک کړئ. نو په دغه باندې مو کلیک کړه، دلته ګوره واچ ناو فري، نو په دغه باندې نو دلته چې تاسې راسئ ګوره په دغه جې کې څو دلته ګوره دا ده. نو دلته راسئ په دغه جې کې نورې هم تاسې کولی شئ دا جې کې وګورئ. او تاسې دې ته ضرورت نشته چې تاسې په دغه جې کې ساین ان شئ. دا مفته دي. ګوره دلته راسئ موویز، نو په دغه باندې مو چې کلیک کړ، دلته کاته چې څومره موویانې دي دغه ټولې مفته دي چې تاسې کولی شئ دا وګورئ. نو لکه هر یوه چې مو خوښه شوه، لکه مثلا د ما دغه یو خوښه شوه، دلته راسه ګوره په دغه جې کې اتومات تا ته پرېس شوه. تا ته په دې جې کې ضرورت هم نشته چې په دغه کې ساین ان شئ. کولی شئ ساین ان شئ، خو لکه مثلا چې ساین ان هم نشئ، ته کولی شئ په دغه جې کې فری یعنې مفته موویز وګورئ. لکه په دغه جې کې مووي هم شته، ګوره مووي ټي وي شو لایف ټي وي. دلته ګوره سره لکه مثلا سپانش هم شته، کیډز لکه د ماشومانو لپاره. دلته ګوره لکه کارټوني غونته دي. دلته راسئ ګوره تاسې یو تم ضرورت نشته چې تاسې راسئ په دغه جې کې کلیک وکړئ، تاسې نه پوښتنه وکړي چې تاسې باید ساین ان شئ. نه، تاسې څنګه هر یو مو چې خوښه شوه، که ګوره بېرته شاته لاړ شئ، ګوره اگزیت کیډز. نو لکه مثلا ته دلته ورکوې چې تاسو تر هغه درکړي ایج ریکوایرډ، لکه مثلا څو کلنې په هغه جې کې چې هماغومره تاسو ته موویانې راولي. لکه مثلا ته دلته د ماشومانو ته ورغلې، خو ته غواړې لکه مثلا خپل ایج دې ورکړې چې همغسې موویانې تا ته راسي. لکه مثلا ته نه غواړې د ماشومانو راسي، نو ته کولی شې هغه جې کې هغسې لکه خپل هغه ورکړې چې تاسو ته همغه هغه درکړي.
همغسې موبیان یې تاسو ته وښيي. نو دا و نو موږ سره دوم. نو اوس به راسو دریم ته، او دریم چې دا جست واچ. نو دلته تاسې به راځئ په دغه جي کې به ورته لیکئ جست واچ. او په دغه جي کې چې لکه مثالا که چیرې تاسې ورته ولیکئ فري موویز، نو دا لکه ښه ده، ځکه چې لکه مثالا داسې ورته ولیکې همغه د لکه ویب سایټ د زر تا ته راولي. او که چیرې ته هم ورته هم نه لیکې، نو لکه ته به بیا لاندې سکرول کوې په هغه جي کې لکه بیا ته به پیدا کوې. نو دلته جست واچ دلته مونږ ګوره جست واچ په همدغه باندې به کلیک کړئ. نو په همدغه باندې مو چې کلیک کړ تاسې به دې صفحې ته راولئ. نو په دغه جي کې ګوره موویز. نو دلته کاته چې راسئ په دغه جي کې ګوره موویانې دي، هر یوه چې تاسې خوښه سوه په دغه جي کې تاسې کولی شئ دا وګورئ. یعنې لکه مثالا د ما چې دا یوه خوښه سوه، نو څنګه څه پې کلیک پې وکړمه، نو دلته کاته راسه ګوره دلته ګوره پلی په دغه باندې به کلیک کوئ. نو په دغه باندې مو چې کلیک کړه تاسو ته اوس دغه شروع کوي. نو تاسې اوس کتلی دا مفته وګورئ. نو په دغه کې تاسو لږ ذره صبر وکړئ. ګوره دا شروع سوه. تاسې کولی شئ په دغه کې لکه سکیپ یې هم کړئ. نو په دغه کې دغه مووي اوس موږ کتلی شو مفت یې ګورو. تاسې کولی شئ لکه دغه کلوز کړئ، دغه کې نورې هم وګورئ. بیا دلته راسئ بیا هوم باندې به کلیک کوئ. او کولی شئ لکه مثالا دغه کې مختلفې کټګوریانې هم شته. لکه مثالا په دغه کې ګوره دلته چې راسئ ته ګوره سپورټس ته، نو دلته په دغه باندې مو چې کلیک دلته ګوره ده تاسې کولی شئ دغه وګورئ. لکه ګوره کرکټ هم شته. نو دلته ګوره بېرته هوم ته چې راسئ په دغه کې ګوره ډسکور موویز اینډ ټي وي شو. نو تاسې اوس لږ ذره صبر وکړئ. په زرهاوو موویانې دي چې تاسې کولی شئ په دغه ځای کې مفت وګورئ. تاسو ته دې ته ضرورت هم نشته چې تاسې ساین ان شئ چې دغه وګورئ. نه، هر یو مووي چې خوښه سوه کلیک پې وکړئ پلی. نو دې ته ضرورت نشته چې تاسې نور چې وکړئ. دا و له موږ سره دریم، هغه و جست واچ. نو اوس به راسو څلورم ته، او څلورم چې ده پلوډو ټي وي. نو تاسې دلته څنګه سره راسئ ګوګل ته، په دغه ځای کې به ګوګل دلته راسئ. دلته ګوګل ته چې راغلی په دغه ځای کې به تاسې ورته لیکئ پلوډو ټي وي. نو دا مو چې تاسې ورته ولیکئ وګوره پلوډو ټي وي، نو په دغه باندې به کلیک کړئ. نو څنګه مو چې په دغه باندې کلیک کړئ اوس تاسو ته به دا خلاصه کوي ګوره پلوډو ټي وي. دا چې اوس لږ ذره صبر وکړئ دغه لوډ کېږي، نو تاسو ته اوس دا خلاصوي ګوره خلاص شو. اوس په دغه ځای کې ګوره لکه مثال راسو هوم ته. دلته هوم ته چې راغلی په دغه ځای کې اوس دغه ځای کې لکه مثالا ګوره لایف ټي وي هم شته او د ګوره هوم. دلته چې تاسو راغلی په دغه ځای کې تاسو ښکته راسئ. په دغه ځای کې کولی شئ وګورئ لکه مثالا دلته څه ده ګوره دا ده، دلته دا راکي ده. لکه دلته راځئ په دغه ځای کې هاخوا کې نورې هم شته. نو هر یوه چې تاسو خوښه شوه تاسو یې کولی شئ په دغه ځای کې وګورئ. دلته کاته چې راځئ دلته نورې هم شته دي. او کولی شئ لکه مثالا دغه ځای کې تاسې سرچ هم کړئ. که دلته راسئ په دغه ځای کې کیس لکه مثالا تاسو غواړئ په دغه ځای کې د ماشومانو هم کتلی، زه په دغه ځای کې سرچ کې لکه مثالا تاسې د خوښې مووي وي تاسې غواړئ هغه وګورئ، تاسې کولی شئ دلته راسئ په سرچ کې ورته ولیکئ. نو تاسو ته ضرورت نشته چې په هغه هم کې دلته لاندې سکرول کوئ او پسې ګرځئ. سرچ کې درته په څو ثانیو کې پیدا کوي. یعنې لکه مثالا په دغه ځای کې زه غواړم دغه یې وګورم. ته راځئ په دغه باندې به کلیک کړئ. دلته چې تاسې کلیک کړئ دلته کاته راته ګوره واچ ناو دغه باندې به کلیک کړئ. ګوره اوس تاسو کولی شئ دا ګورئ 1 ساعت او 8 دقیقې ده.
اوس تاسو لږ در صبر کوئ اوس تاسو دا پلی کوي اوس تاسو کولی شئ دا مفت وګورئ تاسو ته دې ته ضرورت نشته تاسې ساین ان شئ نه هغه ورکړئ پیسې ورکړئ مفت داسې هر چی چې تاسې غواړئ وګورئ په دغه ځای کې تاسې کتلی شئ نو ګوره په دغه ځای کې دا شروع شو تاسو کولی شئ ته اواز یې بنده کولی شئ انمیوټ یې کړئ لکه اواز بېرته راکړئ تاسې کولی شئ په دغه ځای کې مخته هم کړئ ګوره دغه موږ ته مفت داسې کتلی شو همدغه موبي او په دغه ځای کې نورې هم شته دا و له موږ سره څلرم او اوس به راسو پنځم ته او پنځم چې دا راکي چینل نو تاسو دلته راسئ په دغه سرچ کې به ورته لیکئ راکي چینل نو دا مو چې تاسې ورته لیکئ تاسې منټر وښئ ګوره دغه باندې به کلیک کړئ نو څنګه مو چې په دغه باندې کلیک کوئ اوس ګوره تاسې دې صفحې ته راولئ دلته تاسې کاته راسئ په دغه ځای کې مفته موبیانې دي چې تاسې کولی شئ دا وګورئ نو ګوره هر یوه چې تاسې خوښه شوه په دغه ځای کې تاسې کولی شئ هغه وګورئ لکه مثلا زما چې دا دلته راوستم دا مې خوښه شوه زه غواړم دا وګورم ما څنګه پرې کلیک وکړم نو ماته اوس دا خلاصوي وګوره 1:06 دقیقې ده او 9 ثانیې اوس تاسې لږ ذره صبر وکړئ اوس تاسې دا اپلی کوي هر یو ستاسو خوښه شوه په دغه ځای کې کولی شئ تاسې پلی کړئ او تاسې یې وګورئ لکه بیا دغه ځای کې تاسو دغه موضوع چې راولئ لکه وخت نیسي دغه ډاډ کوي په دغه ځای کې تاسې لږ ذره صبر کوئ دا تاسو ته پلی کوي نو ګوره دا موږ ته پلی شوه تاسې کولی شئ دا مخته هم کړئ نو ګوره موږ ته دغه موضوع لکه دا مو خوښ شو تاسې کولی شئ دغه مفته یا پرې وګورئ په دغه ځای کې تاسو کولی شئ بیا هم دلته ځای کې سرچ کړئ چې خپله د خوښې مووي ژر پیدا کړئ خو د راځئ دلته کاته نورې هم شته نو هر یو چې تاسې خوښ وي تاسې یې کولی شئ په دغه چې ګوره دلته د ماشومانو لپاره کارټوني هم شته چې تاسې کولی شئ دا وګورئ نو هر یو ستاسو خوښ ده په دغه ځای کې تاسې یې کولی شئ دلته پلی وکړئ نو تاسې کولی شئ دې ته ضرورت هم نشته چې تاسې په دغه ځای کې ساین ان شئ تاسې کولی شئ دغه مفت وګورئ او پیسو ته هم ضرورت نشته چې ورکړئ ډېره مننه دا و د نن ورځې درس